که چېرته تفریح نو دا بیان لازمي واورئ د آیات الکرسي فضیلت. راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو. دا ورور ډېر فایدهمند سوال کړی دی. وایي دا خبره خو موږ ته معلومه ده چې څوک آیت الکرسي د اوده کېدو نه مخکې ووایي نو شیطان ده ته نه نږدې کېږي. نو هلته بل حدیث دی موږ تاسو نه یې واورېدو چې کله انسان اوده شي نو شیطان د ده د سټ په خوا کې 3 غوټې ورکړي. نو لکه وایي زه اشکال کې پرېوتم چې یو طرف ته آیت الکرسي ووایه شیطان ستا خواله نه راځي، او بل طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان راځي او 3 غوټې ورکوي. نو دا حدیثونه باندې به څنګه موږ پوهیږو؟ الجواب، د دواړه حدیثونه صحیح دي الحمدلله. اولنی حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی. د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یعقد الشیطان على قافیة رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، کله تاسو کې یو سړی اوده شي نو شیطان راشي د هغه د سر په خوا کې یا د هغه د سټ په خوا کې 3 غوټې ورکړي، او هره غوټه باندې دقه چوف کوي، دقه دم پرې اچوي چې علیک لیل طویل فرقد، اوده شه او تا ته اوږده شپه پرته ده. نو که دا سړی راپاسي او الله یاد کو نو یو غوټه کولاو شي، که اودسې وکړو 2مه غوټه کولاو شي، که مانځه له لاړې مونځ یې وکړو نو 3مه کولاو شو. نو دی بیا دا ټوله ورځې بیا خوشحاله او چاقي سستی پکې نه وي، خوشحاله. او که داسې ونه کړي نو سحر پې به داسې حال کې راشي چې دا نفس بد بدي او سستی پکې او دا ورځې بیا مزیداره نه تېري. دا حدیث صحیح دی. دا 2م حدیث چې کوم دا ورورو ته اشاره کړې ده چې آیت الکرسي ووایي نو شیطان نږدې نه راځي، دې باره کې حدیث کې اوږده قصه راځي. دا حدیث امام بخاري هم راوړی دی او امام نسائی بیهقي نور علما هم راوړی. په هغې کې داسې دي ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان دا زکات چې کله راجمع شو، د رمضان زکات کم وي؟ صدقة الفطر سره سایه فطرانه. وایي دا چې کله راجمع شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې زه مشر کړم چې ته به یې حفاظت کوې. دا کار ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حواله کړو. وایي چې ګورم یو کس راغی یحثو من الطعام او د دې خوراک نه څو چونګه راړي. ګور دې کې بل دلیل دا هم دی ښکلی چې فطرانه پیسې دي که خوراک دی؟ خوراک دی. دغې دې ځکې ابو هریره وایي راغی یحثو من الطعام، د خوراک نه یو څو چونګه راغستو یې ما ونیو او ما ورته وایي چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، پرېږدم خو دې نه چې څو پورې به پیغمبر ته نه یې ښوولی. وی ما ته وی چې انی محتاج وعلی عیال وبی حاجة شدید، او زه غریب یم او زما بچي دي او ما ته مسلې ډېرې. وی پرېږدم، مؤمن خو نرم دلی. وی چې سهار پیغمبر خوا لاړم ما ته وی چې یا ابا هریره الله خبر کړی ما فعل اسیرک البارحه، قیدي دي بیا څه قیسه وپرون؟ وی ما ورته وی چې یا رسول الله هغه راغی بس بیا چې ما ونیو هغه دومره فریادونه فرحمته فخلیت سبیله، بس سړی پې وسوځېدو لارې مو له پرېښوده چې ځه. ما ته وی چې پیغمبر راته وی چې اما انه قد کذبک، دروغ یې راته ویلي او بیا به هم راځي. وی ما یقین شو چې بیا به راځي، چې پیغمبر وی بیا به راځي خو راځي به. نو بیا ورته ښه دغه شپې له په انتظار ناست چې زه یې راونیسم. وی بیا راغی په دې خوراک کې حمله کړی، ډاري کې مې ونیو. وی ما ورته وی چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې پرله خو دې پیغمبر ته ښیم. وی ما ته وی چې دعنی فانی محتاج وعلی عیال، او ما پرېږده زه محتاج یم او بچي دي، ولا اعود، بیا به داسې نه کړو. وی بیا مې پې زړه وسوځېدو، وی پرېښود. وی سهار چې د پیغمبر خوا لاړم ما ته وی چې ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، عقیدې دي څه قیسه ده پرون چې یې نیولم د شپې؟ وی ما ورته یا رسول الله ما که قیسه ده دومره شکایتونه وکړو زموږ پې زړه وسوځېدو پرېښود. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی چې اما انه کذبک، دروغ یې راته بیا ووایي وسیعود بیا به هم راځي. وی دغه 3مه شپه ورته بیا ورته وی بیا ښه په انتظار ناست. وی چې راغی بیا په دې خوراک کې حمله کړی، ما راونیو ما ورته وی چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. هذه آخر 3 مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود،
دې پیر له پکې معافي نشته. دریم پیر دی په مخه ته زه بیا نه کوم او بیا نه کوم او بیا راغلی وایي ما ته وایي چې پرې مې د داسې خبرې به راته وښیم الله به دله پرې فایده درکړي. نو صحابه کرام خو دې خبرو تږي. وایي ما ورته چې څه خبرې دي؟ ما ته وایي چې اذا اویت الى فراشک د شپې چې خپلې طلایي له ورشي فاقرأ آية الكرسي آية الكرسي وایه فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. د سهار پورې به د الله حفاظت کوي شیطان به د سهار پورې نږدې نه راشي. وایي بس پرې مې خو وایي چې سهار لاړم پیغمبر راته وایي چې ما فعل اسیرک البارحه عقیدې دي بیا څه قیسه ده؟ وایي ما وایي چې یا رسول الله خو بله خبره وکړه وایي چې دا آیت الکرسي وایه او شیطان به دې خواله نه راځي او الله به یې د سهار پورې حفاظت کوي. وی پیغمبر راته وی چې اما انه کذوب وقد صدقک دروغجن دی خو دا خبره رښتیا کړې ده. وی بیا ما ته وی چې تعلم من تخاطب منذ ثلاث ابا هرير ابا هريره وی تا ته دا پته شته څوک دی درې شپې چې راځي وایي یا رسول الله ما ته څه پته وی ذلک شیطان دا شیطان دی راځي. نو دا هم صحیح حدیث دی او دا قصه د یو صحابي سره نه دی شوې د ډېرو سره دې سره راغلې ده. خو نو د ورور سوال څه دی؟ تاسو به سوال پوه شوي چې شیطان نه راځي آیت الکرسي دا ګوټې به یې څنګه لګوي؟ نو جواب یې اوس واوره. دا حدیث چې کوم دی دا چې شیطان درې غوټې د هر سړي د سټ سره لګوي دا عام حدیث دی یعنی هر انسان سره دا کار کیږي عام دی. ښه نو په دې کې بعض حدیثونه دي چې خبره مخصوص کړې ده. نو مطلب داسې شو اوس واوره ځان مې پوه کړه. هر انسان چې اوده شي نو شیطان راځي د هغه د سر سره درې غوټې لګوي سوای د هغه چا نه چې آیت الکرسي ووایي. نو چې آیت الکرسي اوده شي نو الله یې د دې نه بچ کړي. نو دواړه حدیثونه څه شو راجمع شو هېڅ ټکراو پکې نشته. شیطان د سټ سره درې غوټې ورکوي او ورکوي. نو دې بل حدیث کې خو دې چې آیت الکرسي ووایي نو بیا نه راځي نو صحیح شو آیت الکرسي ووایي دا درې غوټې نه درکوي نو هېڅ اشکال پکې نشته ولله الحمد. خدا د شیخ صاحب ډېر قیمتي او ډېر اهم بیان چې تاسو واورېدو د آیت الکرسي فضیلت دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. مونږ فالو کوي ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. مونږ له راکوي اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.